خاوند حقوق په خپله ښځه باندې. نن درېیمه حصه ده د دې چې د خاوند کوم حقوق دي په ښځه باندې چې الله تبارک وتعالی قرآن کریم کې ذکر کړی دي او احادیثو کې زموږ ستاسو خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د هغې بیان کړی دی. او د دې بیانولو کې اصل کې زموږ غرض د دې خپلو خویندو تربیت دی او اصلاح ده، خاص کر هغه زنانه چې هغه الله مکه د خاوندانو په نافرمانی کې واقع دي. او د خاوندانو نافرمانی دا د جهنم ټیکټ دی. او د الله او د هغه نبی فرمایلی دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یو زنانه ته ویلي وایي ته دې د خپل خاوند سره څنګه یې، ستا رویه هغې سره څنګه ده؟ هغه ورته ویل د الله نبی زه د خپل خاوند په خدمت کې دونه کوتاهي نه کوم، مګر هله چې زه د یو کار نه عاجزه شم نو زه هغې ته عذر پیش کړم چې په دې کار مې وس نه کېږي، یا نن ډېره ستړې یم یا بیماره یم، نو عذر ورته پیش کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وایي خیال کوئ ای زنانه دا خاوند چې کوم دی دا ستا جهنم هم دی او دا ستا جنت هم دی. فانما هو جنتک و نارک. دې خاوند ته داسې مه ګوره چې دا داسې یو سړی دی بس خالي، نه، او دې کور ته وځي او ننوځي، نه، دا ستا جنت هم دی او دا ستا جهنم هم دی. مطلب د دې دا دی که د ده رضا دې حاصله کړه او دې دې خوشحاله وساتلو نو پوه شه چې ته جنتي زنانه او که دا خاوند دې خفه کړو د دې په نافرمانۍ کې واقع شولې نو پوه شه چې ته د اور او د جهنم والا ښځه والعیاذ بالله. دومره انتهایی تاکید نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی. او دا کوم ایتونه چې ما ولوستو دي کې انشاءالله تعالی رستو د الله په توفیق زه خبره کوم. هغه زنانه چې هغه بد اخلاقه دي او دا مسلې نن سبا ډېرې زیاتې عامې شوي دي، په کورونو کې دا پریشانۍ نه دي، مال دولت به ښه ډېري، کاروبار به ښه په ترقۍ کې رواني، دې کور ته به مالونه را رواني او اخلاق ترې رخصتېږي، آداب ترې رخصتېږي د دې کور نه. دا څومره د افسوس خبره ده. په داسې مال او په داسې دولت به سړی څه وکړي، په دې کې سکون نه وي څو پورې چې د کور د افرادو په زړه کې سکون نه وي. نو په دې بنا باندې د دې آدابو لحاظ هغه ډېر زیات ضروري دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی یو روایت کې راځي وایي دا نکاح چې یو سړی وکړي دې سره د ده نیم دین محفوظ شي، یعنې د دې کور والا د وجې نه ستا نیم دین محفوظ کېږي او په دې باقي نیم دین کې د الله نه ویرېږه، تقوا ځان کې را پیدا کړه، د ګناه نه ځان ساته، خو ستا نیم دین د دې زنانه د وجې نه محفوظ دی. په دې کې زنانه ته یو اشاره ده، یو ډېره ښایسته د تربیت خبره ده چې د الله نبي دې زنانه ته دا ښودل غواړي چې تم ځان د دې لایقه که چې ستا د لاسه ستا د خاوند دین محفوظ شي. دا زنانه چې ده د خاوند د ایمان او د دین د حفاظت ډېر لوی سبب دی. دا زنانه که چېرته هوښیاره ده، تابعداره ده د خاوند یې ډېرو ګناهونو نه الله وساتي، بس خپلې ښځې ته توجه ده، ځکه هغه هر وخت یې د دې خبره مني، کور ته چې راشي خوشحاله دی، نو د هغه بار غلطه توجه او ګناهونو طرف ته توجه نه ځي. او کومه ښځه چې قمقلی او د ځان نه بد اخلاقه جوړه کړي، خپل دین هم تباه کو او دې سره د خاوند دین هم تباه کړو، ځکه د خاوند دې ته به توجه نه وي، هغه بې بار ګرځي په نورو غلطو مجلسونو پسې، په ډمو پسې ګرځي، بې حیا ښځو پسې ګرځي. کله چې ګوري نعوذ بالله دې جړاګانو په مجلس کې ناست دی، هلکه ته واده والی تا سره دا خوند کوي چې داسې سپکو سپکو ځایونو کې کښېنې، ستا خو الله د ایمان حفاظت کړی د دې ښځې د وجې نه، او ته دونه سپکو ځایونو کې ناست دی، ته په دې باندې ښه ښکاري. نو دې وجې نه زنانه له دا پکار ده چې د خپل خاوند د دین او د ایمان د حفاظت سبب وګرځي. دا زنانه چې الله رب العالمین د دې د وجې نه د خاوند حفاظت وکړي چې هغه چرته ګناهونو طرف ته مایله نشي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چې د خاوند کوم خاص حق دی چې د زنانه نه خپل خواهش پوره کوي، په دې کې د زنانه چې کله عذر نشته، رکاوټ دی نه جوړوي او انکار دی ته نه کوي. د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ځکه دا کبیره ګناه ده چې زنانه ته څه عذر نشته دی، څه مسئله نشته دی،
یا هغه کومه ماحوري حالت چې پرې راځي هغه نشته او دې باوجود هسې به څه د خاوند نه انکار کوي. د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته کله چې یو سړی خپلې ښځې ته د خپل حاجت دپاره آواز وکړي راویې غواړي دا زنانه دې وله راشي. وان كانت على التنور اگر که دا زنانه په تنور باندې ولاړه ده او ډوډۍ پخوي لکه دا حدیث مې درته تېرې خطبې په آخره کې ویلی چې په داسې وخت کې بلکل دا ډوډۍ سوځېږي که دا زنانه خوادي خوشي بې فکره شي خو بیا هم د الله نبي فرمایي چې ته په کچن کې پخلي ته ولاړې او په تنور باندې ډوډۍ پخې او بل طرف ته د خاوند اواز تا ته وشو نو ته د خاوند د اواز اجابت وکړه او په منډه باندې ورشه د هغې د خدمت دپاره حاضره شه چې هغه تا نه کوم خدمت غواړي هغه وکړه. دغه رنګه حدیث کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه کله چې یو سړی د خپله بیبي خپلې بسترې ته راوغواړي فابت او د انکار وکړي هسې به فبات غضبانا په دې خاوند باندې دا شپه تېره شي په داسې حال کې چې دی غوسۍ او په دې زړه کې خفګانې د دې خپلې ښځې نه لعنتها الملائکة حتی تصبح په دې ښځه باندې به ملائک لعنت وایي تر دې پورې چې سبا شي ټوله شپه دا ښځه ملعونه وګرځي د الله په لعنتونو ککړی شي او الله ملائک مقرر کړي دي د داسې بد اخلاقو او نافرمانو زنانو دپاره هغه ملائکو ته الله حکم کوي چې تاسو په دې زنانو باندې لعنتونه ووایئ. عجیبه خبره ده د الله رب العالمین د لعنت سره ځان مخامخ کړي د دې وجې نه چې دا خاوند د دین محفوظ کېده د هغه حیا محفوظ کېدله د دې د وجې نه او دې ورله هغه سهولت برابر نه کړلو. او دغه رنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل روایت کې فرمایي وایي قسم وکړو د الله نبی صحیح مسلم روایت کې راځي والذي نفسي بيده په هغه الله مې د قسمي چې زما نفس د هغه په لاس کې دی ما من رجل نشته یو سړی یدعو امرأته الى فراشه چې دا دعوت ورکړي خپلې بیبي له خپلې بسترې طرف ته او دا زنانه راولګي فتأبى علیه دا د خاوند نه انکار وکړي او دا خبره ول رد کړي الا كان الذي في السماء ساخطا عليها مگر هغه ذات چې په اسمان کې دی چې رب العالمین دی فوق العرش څنګه چې د هغه د شان سره لایقه ده هغه ذات دې زنانه ته غوسه شي رب العالمین قهر ځان ته دا زنانه متوجه کړي. نو دې حدیث کې بله فایده دا شوه چې د خاوند غوسه او د خاوند قهر ځان ته متوجه کول د الله قهر ځان ته متوجه کول دي والعیاذ بالله. چې کله د خاوند غوسه شو الله رب العالمین دې زنانه ته خپله غوسه متوجه کړي په دې خبره د الله نبی قسم کوي زما دې په هغه الله قسمي چې زما نفس د هغه لاس کې دی چې دې ښځې ته الله غوسه شو او الله ورته په قهر باندې ګوري. او بل روایت کې راځي د دې مونځ نه قبلیږي چې کومه د خاوند نافرمانه ده دا مونځ چې ومکي د دې سر نه یو لیش بره نه ځي دا مونځ ځکه نیک اعمال بره ځي د قبولیت یو مقام دی هغې ته رسي خو د دې زنانه الله مونځ هم نه قبلوي د دې سر نه یو لیش بره دا مونځ د دې نه ځي ولې ځکه د دې نه خاوند ناراضه دی دا د خاوند نافرمانه ده وایي دا الله به څو پورې دې ته غوسوي حتی یرضا عنها تر دې پورې چې دا خاوند ته بیرته رضا شي او خوشحاله شي دا ښځه به راځي د خاوند نه به معافي وغواړي خدمت به وکړي او بیا به داسې یو رویه اختیاره کړي چې دا خاوند ته بیرته خوشحاله شي څو پورې چې دا خاوند ته نه دی رضا شوی الله تبارک وتعالی هم ته نه رضا کېږي. او دا ډېر د یرې حدیث دی د هغه زنانو دپاره او د هغه مسلمانانو خویندو دپاره چې هغې ته د خاوند دا حق ګپ غونته کې ښکاري دا ورته ټوکې ټقالې ښکاري حالانکه دا ګپ او ټوکې ټقالې نه دي. او دغه رنګه بل حدیث کې د الله نبی صلی الله علیه وسلم بل حق ذکر کړی ډېر ناشنا تر دې پورې چې دا زنانه د خاوند د اجازت نه بغیر نفلي روژه نشي نیولی. عجیب. او که د شپې په تهجدو دا ولاړه ده تهجد ښایسته عبادت دی که نه دی ډېر مزیدار عبادت دی الله ته پې سړی ډېر نږدې کېږي بنده خو دا د شپې تهجد کوي یو طرف ته تهجد دی تهجد نفل دی که فرض دی نفل دی او د خاوند اطاعت نفل دی که فرض اوچت عمل دی که نفل او په دې وخت کې دا په تهجدو د شپې ولاړه ده او خاوند ته وایي چې زما خواله راشه او دی چې پرېږده خپل کار کوه زه تهجد کوم
نو دې ته به دې تهجد وایي سجر نه میلاویږي ځکه د الله نبي فرمایي دا مونځ دی یو لیش بره نه خیږي خاوند د هغې طاعت په تا فرض دی او دا تهجد نفل لی او ته دونه قمقله یې چې دا نفل تا ته دې وخت کې بزرګي ښکاره شوله دا هغه د ځان نه جوړه شوې بزرګي دی ته وایي بې علمه عبادت کوونکی چې داسې یا بې علمه بزرګي دی خلک وایي که نه بې علمه شیخي وایي سړی څنګه کوي کله کله کوپر سره مخامخ کي نو دا هغه بې علمه شیخي ده د دې خیال دا دی ګینې زه به په دې نفل الله ته نږدې شم حال دا دی چې الله د دې نه په دې رضا کېږي چې دا دې وخت کې د خاوند حق ادا کړي ځکه د هغه حق ادا کول فرض دي او که دا نفل وکړي او د خاوند دا خبره ونه مني نو دا نفل قبلیږي نو عجیب خبره دا ده او دغه رنګه نفلي روژه چې کله دا نیسي دا به د خاوند نه تپوس کوي کله چې خاوند په کور کې دی نو که هغه په سفر دی او نشته کور کې بیا ټیک د بیا دې نیسي نفلي روژې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی ولا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه حلال ندی دی یو زنانه د پاره دی ټکو ته وګوره د الله د نبی دی الفاظ وته په زنانه دا کار حلال ندی منه دا کار په حرام دی چې دا د روجه ونیسي او حال دا چې خاوند په کور کې حاضر دی ځکه کې دی شي چې د خاوند ته حاجت پیدا شي او خاص کر چې فتنو دور یو د الله نبی دا فرمایلی چې چرته بهر ستا نظر غلط استعمال شي او شیطان تا وسوسه د ګناه درواچي فورا نعوذ بالله و یوزر کور ته لاړ شو تا سره په کور کې خپل هغه بیبي شته چې د حاجت تی پوره کولای شي الله د حلال لار درکړې ده یو جایزه موقع درکړې ده په حرامو ځایونو کې چې کوم دې ټونګې مواها نو کې دې شي د دې سړي د خپل بیبي ته حاجت راشي ځکه د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دی حلال نه دي چې خاوند په کور دی او دا د ځان نه روجه نیسی نفلی فرضي کې خود خاوند نه تپوس مپوس نشته خو فرض لا خو بنیسی دا د نفلی روجه خبره کوي د الله نبی خاوند ته وایي چې رز سبا روجه شمسته اجازه دی به او تا وایي چې ټیک د اجازه چې غ ذهني تور غم تیاری چې او زما کور ولا روجه ده او کاغه ته وایي چې نه نو به نه نیسی دا اختیارم ګوره د الله پیغمبر خاوند لور کړی چې په دې کې به امتدا زنانه تپوس الا باذنه مگر د خاوند په اجازت به ته نفلی روزه نیسي